سلامونه. وعلیکم السلام وروره څنګه حال دی خیریت دی؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه؟ شکر دی وروره ته ښه یې طبیعت دې ښه دی؟ هیله لرم چې ټیک ټاک به یې. بس روغ و جوړ یم. زه اوس موږ دواګانې در سره دي وروره کوم ځای نه خبرې کوې؟ زه جی جی ترکیې نه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. او تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه د پاکستان ګران وطن د کراچۍ نه خبرې کوم. د پاکستان ګران وطن کراچۍ نه خبرې کوې؟ جی 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 بالکل بالکل. ښه پی ټي آی والا یې که پی ټي ایم والا یې کوم یو وایي؟ چې کومه یو ته ځان ته ګړې دواړو والا م یم. ښه دواړو والا یې. جی جی پی ټي آی والا م یم. بالکل یو وروره موږ ستا سره ډېره مینه محبت لرو وروره. ستا بر یو لینک لیکلی و چې یو څو خبرې پاکستانیانو سره په مینه باندې کوو که نه نو ما چې راشه دې روډ سره په مینه باندې څو خبرې وکړو. ښه پی ټي ایم کال مې پی ټي ایم صاحب دنه وروسته درته زنګ وهم په سترګو. ښه مینه محبت خبرې دا به وکړو که نه چې تا ته به داسې معلومات کېږي چې د افغانان بې ګناه وژل کېږي؟ داسې لږو ډېر خو راته کېږي بالکل. څه لږو ډېر درته کېږي که ډېر درته کېږي؟ دا لږ یې سره کم یو ډېر یې سره کم داسې که تاسو یې واضح کړئ. تاسو اول تا نه زه دا تپوس کوم که نه چې تاسو وایئ چې د افغانان وژل کېږي دا زموږ باندې پاکستان کوي. تاسو دا څه وضاحت لري چې دا زموږ باندې پاکستان کوي؟ وضاحت لرم څه معنا وایي وضاحت لري؟ مطلب تا سره یو ثبوت شته؟ وخت تا وویل که نه چې ما سره په لاس کې مالټه ده پوه شوې که نه او چې زه وایم چې دا مالټه ده دا زه ثابته کوم چې دا مالټه ده پوه شوې. نو تاسو وایئ چې موږ دا چې کوم کسان وژل کېږي شهیدانان هم کېږي دا پاکستان کوي. نو تاسو سره ثبوت د دې خبرې شته؟ څو کلن یې؟ زه 22 کلن. 22 کلن یې؟ جی جی. د پښتنو تاریخ دې کله لوستلی ده که صرف د پاکستانیانو تاریخ لوستلی؟ د پښتنو کتابونه مې پړاو کړي دي. پړاو څه ته وایي؟ کتلو ته لوستلو ته. ها لوستلو ته پړاو وایي. کومه ژبه کې وایي؟ پښتو کې ورته لوستل وایي، اردو کې ورته پړاول وایي. ښه ښه. او که څه ورته په اردو باندې زما او د پښتو کې لږ فرق دی سره که نه؟ ما زما او د پښتو کې لږ فرق شته سره که نه؟ ستاسو د پښتو لږ ډېر موږ خو اصلي پښتانه یو. موږ خو اصلي پښتانه یو. فرق شته ده. موږ اصلي پښتانه یو. تاسو چې یاستئ تاسو بیا مکس شوي یاستئ پنجابیانو سره. بالکل دا خبره خو یې منم پوه شو موږ مکس شوي پښتانه یو. ها هغه ده. ښه نو سوال مې دا درته وکړو تا ما ته ویل چې کوم وضاحت لري داسې دې ما ته ویل چې وضاحت لري؟ ما تا ته ما چې ته یو وخت ته یو مثال راکړو که نه وروره خوږه وروره که نه ودې ویل چې ما سره دا مالټه دې راواغسته که نه پوه شوې ودې ویل چې زما په لاس کې دا مالټه ده پوه شوې چې زه چاته وایم که نه نو خامخا دا به زه ثابته کوم چې آیا دا مالټه ده پوه شوې. نو ما تا ته دا وویل چې تاسو افغانان دا ګیله کوئ زموږ پاکستانیانو نه که نه پوه افغانیان زموږ وروڼه دي زموږ درانه دي ډېر موږ سره په کراچۍ کې پاتې کېږي ډېر را سره دلته دي نږدې دي که نه زموږ ته ډېر درانه دي پوه شوې او زموږ هم ډېر قدر کوي زموږ هم ډېر قدر کوو. نو تا وویل چې دا څومره افغانیان چې مطلب دغه کېږي که نه وخت تاسو خبره وکړه هغه مولي صاحب ډېرو خلکو ویل که نه چې دا مطلب صحیح ده. نو دې سوال ته به رسو. تا ډېره اوږده کړله. تاسو هم درانه استئ موږ هم درانه استو ټول سره درانه یو. دې سوال ته به رسو دغه اسامه بن لادن چېرته مړ شو؟ چېرته مړ شو؟ اسامه بن لادن هېڅ چېرته هم نه دی مړ شوی او نه چا لیدلی دی اسامه بن لادن. ښه ملا محمد عمر چېرته مړ شو؟ دا هم چا نه دی کتلی. ښه هغه جلال الدین حقاني چېرته مړ شو؟ هغه هم چا نه دی کتلی. ثبوت در سره شته چې تاسو خلک وایي چې پاکستان کې مړ شوی که نه هغه ثبوت به تا سره شته؟ جلال الدین حقاني چېرته مړ شو؟ یو خو ګران وروره د خولې خبرې وي که نه پوه شوې پیک رپورټ په انګلیش کې ورته مطلب پیک رپورټ وایي که نه جعلي خبرونه که نه پوه دروغ چې یو کس یې واوري پوه شي هغه وایي دا دي هغه دي هغه دي حالانکې حقیقت کې بیا څه نور څه وي پوه شوې. خو تاسو خلک چې موږ نه دا ګیله کوئ که نه په دې ګیله باندې هغه چېرته مړ شو؟ زه ورکه سمیع الحق چېرته مړ شو؟ خبر سمیع الحق په پاکستان کې مړ شو. ملا منصور چېرته مړ شو؟ شهید شو. مړ نه شو شهید شو. سمیع الحق ملا منصور چېرته مړ شو؟ ملا منصور هغه پته هم نشته دی. ولا وروره نو تا سره به زه څه خبرې وکړم؟ تا ته ټولې تا ته چې څه شي د حقیقت خبرې پته نشته ده. نو داول چېرته مړ شو؟ خو تا ته پته شته ته زموږ په علم کې اضافه وکړه ته راته ووایي دا په دې ځای کې مړ شو. تا صرف سوال دی پاس رااخستی زه به تا ته د علم اضافه کول درته کوم. ته بیا خپله طاهر داول چېرته مړ شو؟ طاهر داول
افغانستان کې چا مړ که؟ نو دا پته بتا دی دا چا مړ کړو؟ تاسو هغه نو په طاهر داوړ په افغانستان کې څه کو چې هلته مړ شو بیچاره شهید شو جنرال عبدالرازق چرته مړ شو؟ جنرال عبدالرازق خپل په افغانستان کې مړ شو. دا چا مړ کړو؟ د پاکستان مړ که. نو پاکستان کې افغانستان کې پاکستان مړی کوي او په افغانستان کې پاکستان څنګه چل دی چې افغانستان کې ټول خلک پاکستانیان وژني؟ دا ثبوت تاسو سره شته؟ ها ته وایې چې افغانستان کې پاکستان مړ که پاکستان کې څوک یې مړ کړی ده په هغه پاکستان کې افغانانو؟ نه تاسو خو مړه څه وایم چې دومره تکړه کار به وکړې چې پاکستان ته په بد نظر باندې وګورې. خو ګوره خیر دې خبره باندې غوسه کېږه مه که نه، یو خبره درته کوم پوه شوې؟ نه په غوسه کېږم غوسه کېږم یو څو خبرې مطلب داسې په مینه دایرې کې سره کوو که نه پوه شوې چې انشاءالله تعالی که نه چې پاکستان ته په بد نظر هم څوک ونه ګوري. په 2000 کاله کې دا په کلمه باندې جوړ شوی ده، په لا اله محمد رسول الله باندې پوه شوې؟ لا اله څه شی ته وایې بیا وایه؟ پاکستان معنا دا ده چې لا اله محمد رسول الله دا په کلمه باندې جوړ شوی ده. دې ته په 1000 کاله کې هم څوک ونه ګوري. دا ورور مې کلمه هم نه ده زده، دې کلمه هم نه ده زده. دا مسلمان دا چیرې ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله اوس دې صحیح کړل نو تا خو لا اله محمد څه ویلې؟ نه خیر ته خطا شو وروره، خیر دی لږ دا اواز صحیح که ذات ته پوه شوې؟ زه خطا شوم او کنه کېدای شي اواز کې ساوند کې د فرق راغلی لږ. نه دا کسان چې وي دا یو زر څو کسان یې ګوري دا چې وي توبه استغفر الله. څه وایي دا یو زر څو کسان؟ لا اله الا الله محمد رسول الله داسې وایي. ښه قربان صحیح شو بالکل صحیح شو بالکل صحیح شو. نو ته وایې چې دا په څه شي باندې په دې کلمې باندې جوړ شوی ده پاکستان؟ دا هیواد په دې کلمې باندې جوړ شوی ده او دا کلمه پکې جاری ده، تر جاری به ان شاء الله تر اخره پورې ساتل کیږي. اخره پورې به ان شاء الله جاری وي پوه شو. دا به اخره پورې د اسلام کله جوړیږي، دې ته په بد نظر باندې څوک نشي کتلای پاکستان ته. دا خبره ده زوره که څوک ورته په بده کتای سي کني سي کتلای بلا دې ورپسې سي کدي شیانو پسې مګرځي. تاسو سره د بنگلاديش ولې دوستي نه کوي؟ څوک مده کوي نو موږ نه بیل هیواد دا که څوک کوي ویلکم او چې څوک نه کوي الله حافظ، هغه سره موږ تعلق نشته. و پښته ستا اصلیت کوم ځای ته رسیږي؟ و پښته باندې نه پوهېږم، ساده پښتو کې را سره خبره کوه. دغه و پښته خو پښتو ده، نو زه پنجابي نسم ویلی چې زه تا ته اردو نسم ویلی. تو درېږه تو کمی زده کړه د اردو کې درته وایم. تمہارے جو سات قبیلے ہے نا، 7 قبیلے کہاں پر تھے؟ تمہارے 7 قبیلے سے پہلے تم لوگ کون تھے؟ تاسو خو اصلا پښتانه ناستئ مجبوره تاسو سره موږ پنجابي وغږیږو. اوس خو دا زموږ مورنۍ ژبه د اردو باندې خفه کېږو نو خیر د اردو کې را سره خبره کوو که اردو درځي درله. ستا مور هغه ده پنجابۍ هغه ده چې نوم ده پنجابۍ ده مور دی؟ نه پښتنه پښتون. نو څنګه د مورنۍ ژبه بیا هغه کېږي پنجابۍ کېږي؟ بیا څنګه د مورنۍ ژبه همدغه هغه کېږي اردو کېږي؟ قومي زبان زموږ قومي زبان اردو دی اردو. خزورکه و پښته تاسې دغه سوال مطرح کوم درنه و پښته مخکې ته دې کله پلار نه پوښتنه کړې ده چې موږ کوم څوک وو کوم ځای نه راغلي یو؟ دا تپوس دا خو ډېر اوږده کیسه ده که نه پوه شوې چې پښتون 5,000 کاله مخکې مطلب ریکارډ دی که نه هغه کوم ځای نه راغلی او بیا اسرائیل او یو ځای او بل ځای دا خو ډېره اوږده کیسه ده پوه شوې. خط اخیری افغان ته راغلی او افغانستان نه بیا افغان شو. افغان نه دا خو ډېره غټه فلسفه پکې پرته ده که نه. خپل ته ټایم هم ستا هم نه خرابوم خپل هم نه خرابوم پوه شوې. نو دې تاریخ هم پته شته راته بالکل افغان سره نه افغان نه یم زه پښتون یم پوه شوې. افغان نه یم افغان نه پښتون یې پښتون څه رقم پښتون یې؟ ته ما ته خپل پښتو دی وایه. یو منټ ستا په مقصد باندې زه پوهېږم ته وایې که نه چې دا به زه اخر دې ته مجبوره کړم چې دا به و چې بالکل زه افغان یم پوه شو. افغان زه څه کومه مجبوره کړم؟ زما ملک مې خپل ملک ده، ژبه مې خپله ژبه ده، ترانه مې په خپله ژبه باندې ده. د لنګمار ډوډۍ ته ناست نه یم چاره باندې پاچاهي نه ده کړې. ماشومه یو خبره ولې ورته چې ته څنګه پښتون یې؟ یو منټ پلیز یو منټ. اول ستا د خپل پولیس تپوس وکړه چې هغې خرچه کم ځای نه روانه ده، هغې ګاډي کم ځای نه روان دي، هغې وردي کم ځای نه روانه ده، هغې بوټان کم ځای نه روان دي، هغې پېټرول ډیزل کم ځای نه روان دي، هغې تنخوا کم ځای نه روانه ده. تاسو په افغانستان کې کم یو داسې وسایل دي چې تاسو په خپله خرچه دي یو ورځې خرچه پوره کړی بې؟ نو دا خو هغه بین المللي روابط دي، هر چا سره چې روابط ساتي هغه به انډیواله تا سره سپانسر کوي. نن یې کنډیواله ستا یو خبره وکړه چې خپل مې زبان دی خپله مې ترانه ده او هر لنګمار ته نه یم نس پوه شوې.
نن چې ته په کاناډا او تا په افغانستان کې چې لږه گزاره کیږي ستاسو لنګمار ته نه پنجاب ما ته سره کړی دی پنجاب دې ما ته سره کړی پنجاب دی پرېدا ابل تاسو له پنجاب او یا ټنه غنم درکړه په امداد باندې او یا ټنه غنم درکړه په امداد باندې هغه تاسو ته ولې څنګه نه درکړي خان نه ته صرف خان دی اے ماشومې خاطه ماشومې زه پیغام چې ته ماشومې تلاش خبره وره خبره وره زما پاکستان اوس پاکستان خپل خزو ته وی چې تاسو چرګ کین او انډي جوړې کې چې بحران نه وځي نو خدای یو انډي والا به بل چا سره څه خدمت وکي چاته ویلي ته پیګه چې پاکستان نو څومره قرض کې ډوب د پیګه او به څومره قرض کې ډوب دی پیګه نړیوال بانک په قاطعي فیصله کړی د تور لیست پاکستان کې یو منټ پاکستان کې په قرض کې ډوب شیم کنه وسایل په خپل خرچه باندې روان دي ګاړو ته په خپل پیسو پېټرول ډیزل اچي آرمي له په خپل پیسو تنخواه ورکوي پولیس له په خپل پیسو تنخواه ورکوي ستاسو چاله څه ورکړي په خپل پوجان در نه روټه دا سمړ شو غریبانان دا اوس عمران خان تله او سعودي عربستان کې چې خیر ټوله هغه شی هغه تاسو لکه خپل پیسې نه خیر نه ټول کړي هغه په پاکستان ته راځي دلته سرمایه‌داري کوي هغه په خپل پیسې کوي چې چین ودرېګا کنه ماشومه هغه نړیوال روابطو کې مګه کې تا تر اوسه کلمه زده نه ما درته زده کړه خا بالکل خستاره زده کړه خاجي خلور وای نړیوال روابطو کې مګه کې زه ته چی وایم زه ته چې بنگلاديش تاسو سره واري دوستی نه کوي بنگلاديش پرې د بنگلاديش ته زت نه تاسو کوم بنگلاديش ماته تاسو یو منټ موږ سره خو اسرائیل هم دوستی نه کوي ته ولې سره دوستی نه کوي اسرائیل څه کوي تا گاونډي هوا درته خیمه تا په کړه کې ماته تاسو وې ماته چی وې په دوه کلی په کورونه یو منټ جواب راکړه چې ولې نه کوي ماته څه جواب راکړه چې ولې نه کوي نو بس نه کوي سره څوک چې کوي راځه بوښ راځي دي څوک ولې نه کوي یو منټ ساده سړی ولا پاکستان سره خبره وره دا د سره دا چې شل پاکستان ناری وای اوس را باندې انتحاریونه کوي دلته ور رزه ته چی وایم خبره وره زما سوال باندې پیږي کډر باندې قد کما وای ولې نه کوي بنگلاديش ولې دوستی نه کوي نو ما ته نشته به تر ته وای چې ولې نه کوي تر ته وای ځه صحیح دی دې پته درته نشته ده انډیا ولې دوستی نه کوي انډیا سره موږ دوستی نه کوو ښه افغانستان ولې دوستی نه کوي افغانستان سره ولې موږ دوستی نه کړې په هر لحاظ سره ولاړ یو په هر ځای کې ور سره ولاړ یو زه افغانان زه تاسو سره دوستی نه کوم زه پاکستان سره ټول عام خلک دلته زه به زر کسانو نه زیات راواخلم نظرونه به واخلم پاکستان سره چا دوستی کړی دی نه کړي دا ولې نه کړي دی ولې خبره زما خبره ور الکوزۍ ور زما خبره یو خبره واوره کنه زما تا خبره ټول یو ماته دا وای چې تاسو سره دا گاونډي هیوادونه ولې دوستی نه کوي ولې نه سره کوي افغانستان موږ سره دوستی نه کوي نه کوي خان دا صرف ته وای دا غونډه افغانستان ولا خلک وای دا غونډه افغانستان وای تاسو سره دوستی نه کوي غونډه افغانستان نه کوي غونډه افغانستان موږ سره دوستی نه کوي تاسو کې څنګه دوستی تاسو تورستانو ته پیسې ورکوي تورستان ټرننګوي تورستان لګي تورستان تمام ورستر بیا کوي تورست هیواد سره رقم دوستی وکړي الکوزۍ ورو تاسو د مینې او محبت خو زموږ تر او د دوستۍ کولو په یو میاشت کې پته ولګېده چې کله چمن بارډر بند شو او تورخم بارډر بند شو کنه ستاسو خلکو زور بیا موږ وکړو او ستاسو د جنرال عبدالرازق نه و چې داسې چغې به والي دا دي یوا دي په خپل باندې چمن بارډر ته راغلو ویل چې خدای ته وګوره بارډر کولاو کې چې سوای زیدر سره مانم پوي شوې په خپل باندې راغلو خلک راولې جنرال رازق خبره چې کوي جنرال رازق خبره چې کوي ول خو پاکونه جنرال رازق خبره کو جنرال رازق ویډیوګانې پراته دي غنم بدر تر ولېږي او راسته غنم بدر تر ولېږي او غنم منم دې ماته پکار نه دي بارډر بند کا دا چار شه دا بند کې زما چې افغاني وګونی سات چې افغان خصوصا افغاني زه دا ته چې افغاني هغه په پاکستان سره نفرت لري هغه به نه په بارډر راځي نه په بل شي زه افغانم زه پاکستان خواته تشم نه کوم خبره ورستا د افغانان روران چې څومره راځي د کراچۍ پورت منډل ته کراچۍ ته مالونه راوړي او کانټینر راوړي دا ولې راوړي دا ایران باندې ولې نه راوړي وګونی سا او پاتې شو پیښور زما ملک ده پیښور زما ملک ده زه به خپل ملک ته راځم زما د نیکه مسکن ده زه به پښتنم کوم زه به سره کینم زه به جګیږم پیښور زما ملک د پیښور نه مې هیڅوک نشي منې کولای او که څوک یې منې کولی شي دا ګز دا میدان زما پکې پراته دي ودې شړي زما خبره وره ستا خلک کراچۍ کې ستا خلکو ته ډېر ځای موږ ورکړی ده کراچۍ کې څه کوي تا پیسې جګې دي که ما پیسې جګې دي
زموږ پاکستان مهمان نواز ملک دا چې دلته څوک میلمانه راشي موږ ورته ویلکم وایو موږ له مسلمان مهمان نواز پرېږده زه تا نه یو سوال کوم تا پیسې جګې دي که زما پیسې جګې دي په نړیواله کچه خبره واره په ستا وطن کې خو 58 ملکونه پراته دي پاکستان ځان له هېواد دا ستاسو 58 ملکونه پراته دي چشته وایي 58 چشته وایي 58 نو ته څنګه پښتون یې نو ته خو په پښتو باندې نه پوهېږې ته بیا ځان ته وایې چې زه پښتون یم زه به تا سره پښتو کې خبره کوم سوچه پښتو کې ښه په ستا وطن کې په ستا هېواد کې 58 ملکونه پراته دي امریکا او یو ستا ملک کې څوک دي زما ملک یو پاکستان ده یو پاکستان ده یو الله او یو رسول ټیک شو او یو پاکستان یو الله یو رسول یو پاکستان سپر پاور پاکستان دا الله او رسول ټول پاکستان کې پراته دي دی خو الله او رسول نشته ده بالکل ځکه پراته دي پکې ټول کنه چې منافقت پکې نشته تاسو افغانانو غوندې ها من کې منافقت ده تاسو کې نشته منافقت د منافقت جرړې په پاکستان نه راوتی دي کنه یو کس له پزله کې ځای ورکی کنه یو کس له پزله کې ځای ورکی او هغه بیا وروسته پاکستان په خبرې کوي ایرورا زه تاسو دا وایم تاسو سره د ملکونه ولې دوستی نه کوي دغه ماته وای خیر او خلاص ولې را سره نه کوي دا چاینا موږ سره ولې دوستی کوي کومه دا چاینا خو بیرته لاړله ماهده سره ولې دوستی کوي سعودي موږ سره ولې دوستی کوي روس ګوره تاسو سره اوس څوک دوستی کوي تاسو سره اوس روس دوستی کوي تاسو سره اوس راکېشه چین په دوستی کوي تاسو سره به اوس انډیواله اسرائیل پس لدی دوستیګانې شروع کوي پس لدی باندېواله ګرمه بیا منډۍ بم ګرمه سي انډیواله بعد حال به مزید چرچی وي بابا زم راځم له خیر سره بیا به چې پاک سرزمین شاد باد یاره معلوم دی په دې خبره دې معلومه وای الله دې په دې خبره په بل درجه دا یو ټکی د استغفار زما واوري نو وای ښه زوره که خبره مې تاسو سره وکولې خدای دې وکړي چې خفه شوی نه او له خیره سره دغه بیرغ ویني دا بیرغ بالکل د دې منځ کې چې ده دا به ته وینې که ما ته خو نه ښکاري سم لا اله چې استاز دنه دا هغه شی پکې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله نشته لایق د عبادت لا اله نشته لایق د عبادت الا الله وقته کنه وقته کلمه کې خبرې مکه او ګناه لري کلمه کې خبرې مکه ګناه لري لا اله نشته لایق د عبادت الا الله بغیر د الله نه محمد رسول الله محمد د الله رسول او بنده او استاد ده دا بیرغ بل خیر سره کنه دا بیرغ بل خیر سره په اٹک باندې د سره پیږي کنه دغه ما خبره وره اٹک ولريږي ما خبره ته وخت بیا تاسو وخت درکومه وخت دا بیرغ بل خیر سره په اٹک باندې د سره پیږي افغاني به کالداري به دزي افغاني به د جوب کې پرتی شناخت کارت کې چې خوس په نوم باندې افغاني درته په نوم باندې افغان لیکلي دي په شناخت کارت کې په شرمېږي لنګ مارانو نوم ځان ته کې بیا بل خیر سره اصلي افغاني الله دې مل خې چاري خو وختونه